په افغانستان کې ډیر شمیر خلک له بیکارۍ او اقتصادي ستونزو سره ټکوي. هغوی چې د کوم کار د ترسره کولو هڅه هم نه کوي دا شکایتونه کوي چې په هیواد کې کاري فرصتونه نشته دي. خو یو شمیر داسې کسان هم شته چې په خپل همت او مبارزې په روانو حالاتو کې هم لاس تر زنې نه دي ناست. زه درته په دې کیسیز راپور کې داسې یو پلار در پیژنم چې اووه لورګانې او یوازې یو کوچنی زوی لري. تاسو به یې له بشپړ حاله خبر شئ چې په څه بوخت دی، په کارونو کې ورسره څوک مرسته کوي او د ژوند چارې یې څنګه روانې دي. زما نوم حسین بخش دی. زه سهار 4 یا 4:30 بجې له خوبه ویښېږم چې لمونځ وکړم، بیا د سبزي مارکیټ ته ځم. کومې د سودا پیسې چې راسره وي په هغه بیرته سودا راوړم. دې دوکان ته دا چې زه په یوازې ځان دا کار نشم کولی، دلته مې راسره لور کار کوي. زه یوازې یو زوی لرم، هغه هم ډیر ماشوم دی، د 6 کلو ده. بس زه او لور مې دلته د شپې تر 9 یا 10 بجو پورې په دې دوکان کې کار کوو او بیا یو ځای کور ته ځو. زما 7 لورګانې او یو مې کوچنی زوی دی. زما او د میرمنې په شمول موږ ټول 10 کسان یو. بس په همدې دوکان ګزاره کوو. حسین بخش وایي دا چې پخوا نجونو ته د زده کړې زمینه برابره وه، په هغه وخت کې هم د بېکسۍ له امله په هغه لور چې له ده سره یې د دوکان په کارونو کې مرسته کوله ښوونځی ونه شو ویلی. نوموړی وایي د دې سیمې ټول خلک زما په مجبوریت پوهیږي چې لوی زوی نه لرم، نو ځکه مې راسره لور مرسته کوي. نوموړی وایي موږ د دې ځای د خلکو او حکومت څخه کوم شکایت نه لرو او نه هم چا څه راته ویلي چې تاسو ولې خپله لور بیرون د کار کولو لپاره راولئ. هیڅ چا هم راته مزاحمت نه دی کړی. زما مجبوري ده، په یوازې ځان دا کار زما د وس خبره نه ده او نه هم لوی زوی لرم چې راسره مرسته وکړي. 4 کاله کیږي چې دلته سبزي او میوه پلورم. شکر ګزاره مو پرې روانه ده، خو د پخوا په پرتله مو پلور کم شوی دی. موږ هم د ضرورت وړ سودا راوړو، ځکه چې ډیره راوړو بیا یې نیمه راڅخه خرابیږي. زما غوښتنه له مرستندویه بنسټونو څخه دا ده چې د افغانستان خلک نن سبا ډیر په ستونزو کې دي، باید ورسره مرسته او همکاري وشي. سکینه احمدي د حسین بخش درېیمه لور ده. تر دې 2 نورې مشرانې خویندې په کور کې وي، خو سکینې ته د سبزي پلورلو مسؤلیت ورتر غاړې دی او دا باید له خپل سپینګیري پلار سره د دوکان په کارونو کې مرسته وکړي. د سکینې پلار سهار وختي له سبزي مارکیټ څخه سودا راوړي. کله کله یې پلار تر 8 یا 9 بجو پورې ځنډیږي. تر څو چې پلار راځي دا باید د دوکان صفایي وکړي او پاتې میوه او سبزي برابره کړي. اوس د سهار 7 بجې دي. سکینه د دوکان په لور روانه ده چې دوکان پرانیزي. سکینه وایي زه مجبوره یم چې له پلار سره مې مرسته وکړم ځکه پلار مې تنها دی. نوموړی وایي په هغه وخت کې چې نجونو ته د ښوونځي د تګ اجازه هم وه، ما نشوی کولی چې ښوونځي ته لاړه شم. دا چې سکینه احمدي نورې کومې هیلې لري او د ژوند چارې څنګه پر مخ وړي دا له نوموړي څخه په خپله اورو. صبحی که وقتی که میایم اینجا ساعت 7:30 زه سهار 7 بجې یا نیم ساعت ناوخته دوکان ته راځم، بیا د غرمې تر 12 بجو پورې همدلته یم. بیا کور ته ځم د دې لپاره چې بیرته مې پلار ته له کوره ډوډۍ راوړم. بیا تر 3 یا 4 بجو پورې په دوکان کې یم. یو ځل بیا کور ته ځم تر څو ماښام بیرته له ډوډۍ سره راسم. بیا نو تر 10 بجو پورې مې پلار سره په دوکان کې یم. اوس خو موږ چې دا هلې ځلې کوو یوازې دومره پیسې پیدا کوو چې خپل ژوند مخ ته پرېیوسو، ځکه نن سبا حالات همداسې راغلي دي. ستونزې زیاتې دي، بیکاري او اقتصادي ستونزې اوج ته رسېدلي دي. ځکه د خپلې کورنۍ په اړه درته ووایم، موږ په کور کې 7 خویندې یو او یو کوچنی ورور لرو. 2 خویندې مې رانه مشرانې دي. دا چې لوی ورور نه لرم نو زه مجبوره یم له پلار سره مې یو ځای کار وکړم، ځکه هغه په یوازې ځان دا کار نسي کولی او ان له بلې خوا سپین ږیری هم دی. د افغاني ټولنې په عامو بازارونو کې ډېرې کمې داسې نجونې چې خاص مجبوریت ولري کار کوي. سکینه وایي د دې ځای خلک را سره بلد شوي، خو چې کوم ناشناخته کس راشي بیا راته حیران ګوري.
خب اگر شکایت از مردم اینجا په دې ځای کې چې موږ کلونه کېږي دا د سبزی دکان لرو د دې ځای خلک را سره بلد سوي دي ټول مشتریان ما او زما پلار پیژني خو دا چې له بل ځای کوم څوک د سبزی اخیستلو لپاره راسي او ما وګوري چې زه نجلۍ یم او سبزی پلورم ما ته حیران ګوري چې نجلۍ دکانداري کوي نور د دې ځای له خلکو څخه کومه بده خاطره نه لرو ټول را سره عادي او ښه چلند کوي که چیرته ما ته زمینه برابره وای زه به مې خپلې هیلې ته رسېدلې وم چې باید ډاکټر سوی وای خو اوس دا ډیره لرې خبره ده چې په نن سبا وخت کې د څوک داسې یوه هیله ولري ځکه اوس له نجونو څخه د زده کړې حق هم اخیستل سوی دی ښوونځي بند دي نو دا هم ستر لامل دی چې زما په څیر د نورو نجونو هیلې به هم یوازې هیلې پاتې سي. په افغانستان کې له سیاسي تحولاتو راوروسته 2 کلونه تیر شوي دي. په هیواد کې پخوا هم یو شمېر خلکو له بیکارۍ او اقتصادي ستونزو شکایتونه کول خو په تیرو 2 کلونو کې بیا په عمومي توګه د خلکو اقتصادي وضعیت خراب او بیکاري اوج ته رسېدلې ده چې له همدې امله ډیری ځوانان له هیواده وتلي هم دي او پاتې نورو یې له سرپرست حکومت څخه په وار د کاري فرصتونو د رامنځته کېدو غوښتنه کړې ده. عزت الله احمدزی CMG کابل.